ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د مینی ډیو سریال اداکارې سندیا د ژوند په اړه معلومات درکړم. د ویډیو د پیلېدو نه مخکې که چیرې تاسو د سندیا مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. لیدونکو مکمل او اصلي نوم یې دیپیکا سینګ دی او د 1989 کال د جولای په 26مه د هندوستان په پلازمینه ډهلي کې زیږېدلې ده او د 2023 کال له مخې عمر 33 کاله دی. دیپیکا د پنجاب له رجپوت کورنۍ سره تړاو لري او مذهبي هندویزم دی. هغې د پنجاب له ټیکنیکل پوهنتون څخه د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی دی. د مسلک له مخې یوه تلویزیوني اداکاره او ماډله ده. ملګرو اوس د دیپیکا سینګ د کیریر په اړه خبرې کوو. له ایکټینګ څخه تر مخه هغې د خپل پلار سره د تجارت په کارونو کې مرسته کوله. دیپیکا د خپل ایکټینګ کیریر پیل د 2011 کال مشهور سریال دیا اور باتې هم څخه کړی دی، کوم چې په افغانستان کې د مینی ډیو سریال په نوم مشهور و. په دې سریال کې هغې د پولیسو افسرې سندیا رټي رول ادا کړی دی. له دې سریال څخه دیپیکا یو ځانګړی مشهوریت او ډیر زیات مینوال پیدا کړل. په 2013 کال کې هغه د ریل سولمیټ په نوم ویب سیریز کې ښکاره شوه. په 2019 کال کې د کالرز ټي وي په مشهور سریال کواچ مهاشویوراتری کې ایکټینګ ترسره کړی دی. په دې سریال کې د غبرګونو خویندو سندیا او سکشي کردار لوبولی دی او په 2022 کال کې هغې د ټیټو امبني فلم کې په کار کولو سره په بالیووډ کې خپل کیریر پیل کړ. دیپیکا سینګ په نورو زیاتو سریالونو کې هم رول ادا کړی دی، د کوم عکسونه چې په ویډیو کې لیدلی شئ. ملګرو اوس یې ځینې فزیکي ځانګړنې در سره شریکوو. د قد لوړوالی تقریبا 160 سانتي متره دی، کوم چې 5 فوټه او 3 انچه کیږي. وزن یې تقریبا 55 کیلوګرامه دی. د سترګو او ویښتانو دواړو رنګ یې تور دی. ملګرو اوس به د دیپیکا سینګ د خوښې کارونه او شیان در وښیو. د خوښې کارونه یې لوستل او ډانس کول دي. د خوښې فلم یې کوچ کوچ هوتا ہے دی. د خوښې اداکار یې شاهرخ خان او هریتک روشن دی. د خوښې اداکاره یې پریانکا چوپړا ده. د خوښې رنګ یې سپین دی او د خوښې ځای یې نیویارک دی. ملګرو اوس به د دیپیکا سینګ کورنۍ در وپېژنو. دیپیکا سینګ د مینی ډیو سریال له ډایرکټر روهیت راجګویال سره په 2014 کال کې واده وکړ او په 2018 کال کې یو زوی پیدا شو، د کوم نوم چې دی سوهام ګویال. د دیپیکا د خور نوم دی پوروا سینګ او یو ورور هم لري. ملګرو اوس به د دیپیکا سینګ د عاید او سرمایې په اړه وغږیږو. دیپیکا د سریال د یوې صحنې په جوړولو باندې 55,000 هندي روپۍ اخلي. همدارنګه هغه د تجارتي اعلاناتو او ماډلینګ څخه هم پیسې ترلاسه کوي او ټوله سرمایه یې تقریبا $2 میلیونه ده. ملګرو اوس به د دیپیکا سینګ د موټرو ټول قدر باندې ووینو. دیپیکا یوازې یو ټیوټا فارچونر لري چې قیمت یې 29 لکه هندي روپۍ دی. نو ملګرو دا و د دیپیکا سینګ د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې درته جوړه کړم.